د زمبابوی لوبغاړي له معاش پرته د هیواد لپاره کرکټ کوي. سلام او مینه خوږو او نازنینو ملګرو، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. د زمبابوی کرکټ لوبغاړو د سې شنبې په ورځ د جولای په 13مه نیټه پریکړه کړې اړتیا ده چې د خپل هیواد کرکټ ژوندی وساتي او د هیواد لپاره له معاش پرته ولوبیږي. د زمبابوی د کرکټ بورډ یوه لوړپوړې غړې ویلي دوی غواړي د 2020 کال شلوریز جام غوراوي سیالیو کې په وړیا ډول د خپل هیواد لپاره لوبې وکړي. د ویلي که اړتیا شوه له جیبه به پیسې ورکړي. نوموړي ویلي دي دا هر څه د دې لپاره کوي چې کرکټ یې په هیواد کې ژوندی پاتې شي. د کرکټ نړیواله شورا کابو اونۍ وړاندې د زمبابوی ښځینه او نارینه لوبډلې په بورډ کې د سیاسي لاسوهنو او مالي بحران له امله له کرکټ محرومه اعلان کړی. خو اوس زمبابوی په وړیا ډول لوبو ته ټټر وهلی، ګورو چې د کرکټ نړیوالو شورا یې عذر مني او که نه. د زمبابوی کرکټ بورډ ویلي چې دوی اوس هم حق لري چې له نورو لوبډلو سره دوه اړخیزې لوبلړۍ وکړي. د نوموړي هیواد کرکټ بورډ زیاتوي چې لوبغاړي به په خیریه ډول لوبې کوي تر څو د خپل هیواد کرکټ تان وساتي او نه پرېږدي چې کړې خواري په اوبو لاهو شي. همدارنګه یوه میاشت وړاندې د زمبابوی ښځینه او نارینه لوبډلو ته د 2 میاشتو پیسې ورکړل شوې وي، خو د نیدرلینډ او ایرلینډ پر وړاندې لوبلړیو کې لوبغاړو ته پیسې او د لوبو فیس نه ورکړل شوي چې د دې چارې لوبغاړي هم له مالي ستونزو سره مخ کړل. زمبابوی اوس انتظار باسي چې د راروانې اګست میاشت کې ښځینه لوبډله د ښځینه او شلوریزو غوراوي جام سیالیو کې برخه واخلي. که زمبابوی عرض د کرکټ نړیوالې شورا لخوا واخیستل شي نو ښایي زمبابوی د افغانستان او بنګلادیش درې اړخیزې لوبلړۍ ته بیرته ورداخل شي. زمبابوی په خپل مهالویش کې له ویسټ انډیز او سریلانکا سره هم لوبې لري. د 2020 کال اپریل کې بیا ایرلینډ سره د لوبلړیو لپاره حاضره ده. نو مینه او مننه چې ویډیو مر سره تر پایه وکته. تر بلې ویډیو د الله پامان.